په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. هغه سببونه چې نجونې له کوروال څخه ډاروي. داسې ډېر سببونه شتون لري چې له هغه کبله ښځې د ژوند له ګډې چارې څخه ویره پیدا کوي. په ځانګړي ډول که دا سببونه په کوچنیوالي کې رامنځته شوي وي، بیا یې لرې کول زیات وخت نیسي. دا کوم سببونه دي؟ لکه څنګه چې مو پورته یادونه وکړه، یو ډول کړنې چې د دې سبب کیږي چې ښځې د ګډ ژوند له ګډې چارې وډارې شي، د کوچنیوالي په دوره کې رامنځته کیږي او ځینې بیا وروسته په پاخه عمر کې. ځینې مېرمنې داسې وي چې له دې څخه سخته ویره لري چې د دې کپړې یا جامې دې ورڅخه لرې شي. یو ډول حساسیت لري، همدې کبله هڅه کوي د ښځې سره دا چاره ترسره کوي په ډېره تیاره کې ترسره کړي. ډېری بیا ویره لري که د دې چارې کولو ته لیوالتیا وښیي، نو میړه به یې دا فکر وکړي چې میرمن یې څومره شوقي ښځه ده او څه ډول حواس لري. نو له همدې کبله دوی خپل عزت په هکله ویره لري او ډېر ځان شاته اچوي. داسې ښځې هم شته چې په لمس کولو سره یې حساسیت لري، په عام ژوند کې هم د لاس وروړل نشي زغملی. دا ډول کسان ځینې وخت په کوچنیوالي کې د ډېرې بدې پېښې ښکار شوي او یا هم همداسې بل څه یې لیدلي وي. بعضې مېرمنې بیا په خپل ځان باور نه لري. دوی فکر کوي چې ښه ځان نه لري او کیدای شي خپل خاوند یې د دوی ځان یا بدن نه کړي. له همدې کبله یو ځای چارې څخه ویره لري.